سلام و خسته نباشین بیننده‌های عزیز. آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم. خوشحال هستم که یک بار دیگه من احمد ولید احمدی با برنامه غربت از غربت مهمان خانه های شما هستم. امروز آمدیم به دیدار دو ورزشکار بسیار محترم، دو ورزشکار که پایدل زده از کابل به اتریش خود رساندن. سوالای از اینا می داشته باشم و همینطور از جریان سفرشان خود پرسیدیم و بعد هم معلومات برای شما خواهد دادن که سفرشان تا به کجاها ادامه خواهد داشت از زبان خودشان بشنوین. سلام و خسته نباشین. سلام علیکم. زه د ټول نمخ کې ټول افغانانو ته چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه په نور هیوادونو کې په مهاجرت کې شپې ورځې تیرې د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د لینس کمپنۍ نه هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره په دغه پروگرام کې ډیره مرسته وکړه. شما هم خسته نباشید. تشکر. زنده باشین. چطور بود سفر؟ چطور بود؟ خوب گذشت؟ خوب گذشت. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. خب میخوایم از دکتر صاحب پرسان بکنم اول کوتاه خود معرفی بکنین، گرچه تمام هموطنان ما هم شما را میشناسن، بازم کوتاه میشه معرفی بکنین خود. زما نوم ډاکټر نادر شاه چې په موقت اداره کې ما هم داسې یو د سولې سفر کړی و، بیا د افغانستان دولت راته د قهرمانۍ لقب را کړی و. دکتر صاحب نادر شاه کسی هستند، ورزشکار هستند که در سال 2003 سفر داشتن از افغانستان به طرف ایالات متحده آمریکا. بله سبا. بسیار عالی. خب میخوایم از جریان از این سفرتان که چطور این انگیزه براتان پیدا شد که آمدین دوباره سفر کردین و او هم با پسرتان؟ نړۍ په دې عصر زمان په انټرنیټ او کمپیوټر په زمان کې زمونږ هیوادوال نه برق لري، نه پاکې اوبه لري، نه دارو درمل لري او نه د اوسېدو یوه غریبانه جونګړه لري. که لري هم هغه هم د کله کله په توغندیو ویشتل کېږي او زمونږ هیوادوال شهیدان کېږي. هر ورځ سهار چې مونږ خبرونه اورو یا د نړۍ خلک اوري نو افغانستان کې به یا یو انفجار شوی او یا به چیرته جګړه شوی نو بیا هم افغان د هلته په شهادت رسېدلی. زمونږ د نړۍ د سوله دوسته هیوادونو څخه، ملګرو ملتونو څخه او ټول اسلامي هیوادونو څخه دا هیله ده چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر هلې ځلې وکړي، ټول افغانان د سولې په خاطر یو موټی شي. بسیار عالی. از فیروز خان پرسان میکنم که فیروز خان این سفر که شما آغاز کردین از کجا بود و چند روز در بر گرفت که به اتریش رسیدین؟ اول خو میخواستیم که از کابل ایران ترکیه اینطور بیایم، باز کشور ایران نشد که بیایم. سفر خود از استانبول شروع کردیم. از استانبول طرف بلغاری رفتیم، از بلغاری رفتیم تا به مرکزش، از اونجا طرف سربیا حرکت کردیم، از سربیا آمدیم هنگری آمدیم و از هنگری اینجا به خیر اتریش رسیدیم. بسیار عالی. در کشورهایی که شما پشت سر گذشتاندین یا از او تیر شدین و چند روز هم توقف در اونجا داشتین، مهمان نوازی افغان ها یا تشویق افغان ها چطور بوده در اون کشورها؟ جایی که ما را افغان ها می دیدن بسیار تشویق میکردن، میگفتن که آفرین برتان که از یک کشور غریب و جنگ زده را پیام صلحشان به جهانیان میرسانین، دیگه تشویق مان میکردن. بسیار عالی. همونطور که دیده شد دکتر صاحب در اتریش هم نام خدا افغان ها شما را بسیار زیاد تشویق کردن و آمدن از شما دیدار کردن و استقبال شدین. بله بله. مونږ په دلته په اتریش کې چې افغانان دي د دې ترڅنګ بیا زمونږ سفارت دی د افغانانو فرهنګي او کلتوري شخصیتونه دي، د دې ټولو څخه مونږ مننه کوو چې مونږ سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړله او د دې څخه ډېره مننه. سلامت باشین. این سفر در کل از استانبول تا به اتریش چقدر طول کشید؟ دا د ترکیه هیواد نه تقریبا اضافه د 2 میاشتو څخه وخت ونیو. مشکلات و جنجال هایی که در راه بود حتما شما با اونا هم سر خوردین؟ خو خامخا نو دا لاره کې بارانونه مو یخه هوا و کله به هوا ډیره ګرمه وه.
از اینکه دکتر صاحب و فیروز خان پسرشان سفرشان هنوز ادامه داره به کشورهای دیگه اروپایی هم، امیدوار هستم که افغانای عزیز ما در کشورهای دیگه که هستن زندگی میکنن، آلمان، هلند، سوئدن، نروژ، دنمارک و همینطور پیش امیدوار هستم که اونا هم همینطور شما را تشویق بکنن و استقبال بکنه از شما. خب هدف آخریتان یعنی سفر زمانی که آخر میشه به کجا خواهد بود؟ ما بخیر از اتریش صبح روز یک شنبه بخیر حرکت میکنیم به طرف چک. از چک بخیر میریم آلمان میریم، از آلمان بخیر میریم دیگه هلند میریم، بلژیم میریم، فرانسه میریم، از فرانسه بخیر میریم انشالله لندن، از لندن به طرف امریکا بخیر و آخرین نقطه سفر ما در استرالیا پایان مییابه بخیر. بسیار عالی. یعنی تمامی کشورها را شما شورایش هم دوره میزنین؟ بله. بسیار عالی. یک جهانگردی بسیار خوب و با پیغام صلح همونطور صحتمند بمانین همیشه. و گفتنیتون برای افغان‌های دیگه در کشورهای اروپایی دیگه و یا که در امریکا هستن، در کانادا و استرالیا هستن، پیامتون چی است برشان؟ ټول افغانان ته زه دا وایم چې موږ د نړۍ د ترقۍ د کاروان نه ډېر وروسته پاتې یاستو. قدرمنو افغانانو چیرته چې یاستئ یو موټی شئ د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې په خاطر، د افغانستان د ملي یووالي په خاطر لاسونه سره ورکړئ. دا 15,000 کاله چې موږ یو موټی او یو واحد افغانستان هم جوړ کړی و، آینده هم په زرهاو کاله وروسته به موږ یو موټی او د یو واحد افغانستان په خاطر به لاسونه سره ورکړو او دغه وروسته پاتې افغانستان به د پرمختللو هیوادونو په قطار کې به سیال کړو. دا فقط په سوله کې، په ملي یووالي کې او په ورورۍ کې موږ کولی شو چې دا کار وکړو. بسیار عالی. خب فیروز خان، پیام خودت برای ورزشکارای عزیز ما چی هست؟ پیام ما به ورزشکارا این است که ورزش خود ادامه بدن و از مواد مخدر استفاده نکنن. از اینکه ورزش میکنی، از اینکه از افغانستان یا از بگویم از استانبول تا به اتریش آمدی، حال و هوای چطور هست؟ چی احساس داری فعلا؟ در سربیا دیگه که می آمدیم یک بسیار باران تیز بود و سرک هم دیگه باران داشت. امیار موتر که می رفت و قطره باران هم می بود و باد موتر هم می بود دیگه. اوجه زیاد بازاب شدیم و شب که گاهی خواب میکردیم دیگه کل جانم بسیار درد میکرد. امیدوار هستم که این سفرتان همینطور با شور و هیجان، با تشویقای مردم عزیز ما در سایر کشورها و همینطور با دلگرمی خودتان به پایان برسانین. خب به همین امیدواری برنامه امروز خود به پایان میرسانیم. برنامه‌ای که با دو ورزشکار بسیار قوی و دو ورزشکار که جهانگرد هستند بگوییم به اینجا پایان میرسه. تا برنامه‌های بعدی غربت شما را به الله یکتا میسپارم. شاد و موفق باشین.